سلامونه، هیله د روغتیا مو په برخه وي. لکه څرنګه چې تاسو په جریان کې یاست چې د ICDL په نوم نوې آنلاین ټولګۍ جوړیږي او زیاتره کسانو په دې کې برخه هم اخیستې ده. نو غواړم چې تاسو ته هم د دغه کلیپ له طریقه څخه لنډ وضاحت د ICDL په اړه درکړم. ICDL چې د انټرنیشنل کمپیوټر ډرایوینګ لیسنس لنډیز دی او په پښتو کې ورته د نړیوال کمپیوټر کارولو اجازه لیک هم وایي. په ICDL کې اووه پروګرامونه تدریسیږي چې په دې کې بیسیک هارډویر چې د کمپیوټر هغه لومړني جوړښتونو د کمپیوټر د پرزجاتو تاریخ سره اشنایي ده. همدارنګه د مایکروسافټ وینډوز په نوم سافټویر چې کمپیوټر چلوي او د هغه د طریقې څخه موږ نورو پروګرامونو ته لاسرسی پیدا کولی سو او په هغو کې کار کولی سو. همدارنګه مایکروسافټ ورډ چې د لیکنې لپاره استفاده کیږي، هر رنګه سند و شان په دې کې جوړیږي. مایکروسافټ اکسل چې د محاسبې او حسابدارۍ لپاره کاریږي. مایکروسافټ پاور پوینټ چې د سلایډونو او پریزنټیشنونو د جوړولو لپاره کاریږي. مایکروسافټ اکسس چې د بیسیک ډیټابیس جوړولو لپاره کاریږي. همدارنګه بیسیک انټرنیټ چې د انټرنیټ د براوزرونو، اپشنونو، آی پیانو او په خاص توګه د سوشل میډیا سره اشنایي ده. دغه اووه پروګرامونه په ICDL کې تدریس کوو. هغه کسان چې وخت نه لري چې یو ښوونیز مرکز ته ورسي، په کارونو باندې مصروف وي، مګر په خپل ټلیفون کې یا په کمپیوټر کې همیشه انټرنیټ ولري، غواړي چې له دې طریقه د آنلاین طریقه څخه خپل درس مخته یوسي، نو دا یې ډېره ښه طریقه ده. تاسې ته مې د واتساپ شمېره پرېښې ده. هر کله چې مو زړه و فقط ICDL او خپل نوم په واتساپ کې راته میسیج کړئ. تاسې به هم د نورو دوستانو په څېر په دغه آنلاین ټولګۍ کې شریک کړو او تاسې به د دغه اووه پروګرامونو په پای کې یو تصدیق پاڼه هم ترلاسه کړئ چې څنګه یو ځای ځئ د خپلو کمپیوټري لومړنۍ اړتیاوو د پوره کولو ترڅنګ به یو سند هم لرئ چې په خپل ورځني چارو کې یا کله د اړتیا پر مهال د کمپیوټر څخه علمي او عملي کار واخیستلی شئ. کور مو ودان، له توجه څخه مو مننه.